بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي سعيد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دویم باب شروع ده په بیان د توبې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو انسان که سل گناهونه هم وکړي الله پاک د انسان توبه قبلوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو انسان دومره زیات گناهونه وکړي چې دا ټوله دنیا تر شرق نه تر مشرقه پورې دا ټوله په ګناه کې ککړه شي، دومره ګناه وکړي چې د ځمکه او اسمان تر مابینه وکړي، نو الله پاک ته که دغه انسان راضي شي توبه وباسي نو الله پاک دغه انسان توبه قبلوي. د حضرت ابي سعد رضی الله عنه نه روایت ده، دا فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې وړاندې په زمانه کې مخکې د تاسو نه چې کوم قوم تیر شوی په هغې کې یو کس و، هغې یو کم سل مړي کړي وو، 99 کسان یې وژلي وو، قاتل و. نو دې په زړه کې هسې د الله ویره پیدا شوله، دا غوښتل چې الله پاک ته راضي شي، خو دا په دې شک کې چې ما یو کم سل مړي کړي دي، آیا ما به الله وبخي که وبه مې نه بخي؟ ما خو ډېر شی مړي کړي دي، نو ما به الله څه وبخي؟ نو په دې شک کې و چا ته ویل چې ما ته داسې یو عالم وښیه، په مخ د ځمکې یو غټ عالم یې ما ته وښیه چې هغه ما ته دا مسله بیان کړي، زه ورته دا قصه وکړم، دا واقعه ورته ذکر کړم چې ما یو کم سل مړي کړي دي چې الله پاک به زما توبه قبلوي که نه به یې قبلوي. چا ورته یو راهب یو عابد وښودو چې پلانکي ځای کې یو عابد دی، هلته ورشه هغې ته ووایه هغه به دې مسئلې جواب درکړي. دا چې هلته ورلی هغه عابد ته چې دا ټوله قصه وکړله چې ما یو کم سل مړي کړي دي، الله به زما توبه قبوله کړي که قبول یې به یې نه کړي؟ راهب ورته ویل تا خو یو نه دوه نه درې نه یو کم سل مړي دي کړي دي، تا الله چېرته بخي؟ نو دغه ویل چې د قاتل چې ودرېږه تا باندې خو هم دا اصل پوره کړم، څنګه ما الله نه بخي؟ د دې نه مې سر کړ کړو، دا یې م قتل کړو. بیا یې وروسته په دې خپلو کړو باندې بیا پښیمانه شو چې دا مې څه وکړل، یو کم مړي خو مې هغه کړي وو، اوس رالم د عابد مې د الله بنده مې چې دا عابد ګزار و دا مې قتل کړو، دا مې څومره عظیمه ګناه وکړله، نور مې ګناه زیات شو، په خپلو کړو باندې ډېر زیات بیا پښیمانه شو، د الله ویره پرې بیا غالبه شوله چې اوس څه وکړم، بیا مې داسې قتل وکړو، بیا مې کس بل ووژو، نور مې ګناه زیاته شوله. نو بیا یې پوښتنه وکړه، زړه یې صبر نه کړو، بیا یې چا نه تپوس کړو په دې مخ د ځمکه بل داسې غټ عالم شته دی چې ما ته دا مسئله بیانه کړي؟ چا ورته یو عالم وښودو چې و پلانکي ځای کې عالم دی، هلته ورشه هغه به تا ته دا مسئله بیان کړي. هغې ته ورله ورته ویل چې ما خو پوره سل مړي کړي، یو مې دغه شان کړي، ما ورته چې ما الله بخي که نه مې بخي؟ هغه ته الله چېرته بخي؟ نو هغې نه مې هم سر والی، دا خپله ویرېدو، ویل چې ولې دې نه بخي؟ او دې ځای کې د عالم فضیلت هم معلومېږي. د عابد نه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی عالم په عابد باندې داسې فضیلت لري لکه سپوږمۍ چې په دې نورو ستورو باندې څنګه فضیلت په رڼا کې لري. یا یو بل حدیث کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي لکه زه چې څنګه فضیلت په ادنا په تاسو کې کوم کمزوري ایمان والا صحابي چې زه هغې باندې څومره فضیلت لرم، دغه شان ده کې د عالم په عابد باندې فضیلت لري. ځکه عالم چې عبادت کې د الله عبادت کې دی په علمي دې ته هره موقع معلومه چې په دې موقع کې دا عبادت ډېر ثواب لري، په دې موقع کې دا عبادت ډېر ثواب لري. د عالم ته پته عابد خو الله ته بس یو کوټه پیدا کړي، یو تسبیح پیدا کړي، الله ته ذکر کوي، بهر نه ګرځي، دنیا مشغولاتو نه ځان فارغه کړی، یوازې د الله عبادت کوي. دا هم لوی خلک دي، دا هم د قیامت په ورځ باندې ځینو خلکو شفاعت به کوي، خو عالم چې دا به بې شمېره شفاعت کوي. نو
چا ورته هغه عالم وښوده چې ورشه هغه عالم ته ورشه هغه به ته دا فیصله وکړي دا مسأله به ته بیان کړي چې تا الله پاک بخي که نه دی بخي کله چې عالم ته ورغلی هغې عالم ورته وایي چې ولې دی الله نه بخي خو ستا او د توبې په مابین کې یعنې ستا او د الله په مابین کې یوه پرده پکار ده ځکه تا ډېر زیات ګناهونه کړي دي ته اوس داسې کلکه ملا الله ته وتړه ته په کلکه د الله پاک عبادت دپاره کلکه ملا دې وتړه نور باقي ژوند دې د الله پاک په عبادت کې تېر کړه خو زه تا ته یوه ښودنه کوم چې ته دا خپل وطن پرېږده لاړ شه پلانکي ځای کې عابدان دي هلته لیکان خلک دي هلته داسې خلک دي چې هغه شپه ورځ د الله عبادت کې هلته لاړ شه نو دی ورته ویل دی ومنله روان شو هغې طرف ته کله څه مزل یې چې وکړو دغه وخت کې ورته مرګ رانږدې شو مرګ فرشتې ورته راغللې دې ته دوه قسمه فرشتې راغلې یو د رحمت فرشتې راغلې بل د عذاب یو د هغه نیکانو خلکو نه چې روح اخلي هغه ښکلي صورت کې ورته راغللې او دویم هغه فرښتې ورته راغلې چې بد شکل کې کوم چې ګناهګاران او کافران نسا اخلي روحونه اخلي د هغې شکل کې راغللې دواړو جګړه شه رحمت فرشتو ویل چې موږ ته نسا اخلو ځکه دا د نیکان ځکه دا دې توبه الله ته ویستې وه الله ته په صدق سره توبه ایستې وه او دا د نیکانو خلکو طرف ته روانو ځکه نو موږ به د دې روح اخلو او د عذاب فرښتو ورته ویل چې نه د دې روح به موږ اخلو ځکه د دې په عملنامه کې یوه نیکي هم نشته دی د دې روح به موږ اخلو یو فرشته په صورت د انسان کې را روانه وه هغې د دوو فرشتو دغه په خپل منځ کې حاکمه وګرځولې چې زموږ مابین کې فیصله وکړه زه د یو فرشتې ویل چې زه ته نه روح اخلم د رحمت فرشتې چې د دغه شان توبه ایستې ده او الله ته په صدق سره توبه ایستې ده په خپلو کړو باندې پښیمانه دی نو زه به د دې نه روح اخلم او عذاب فرشته ورته چې نه د دې نه به روح زه اخلم ځکه دوی یو نیکي هم نه لري ټول له عملنامه د ګناه نه ډکه نو دغې درېیمې فرشتې ورته ویل چې فیصله زما دا ده چې تاسو دا ځمکه تقسیم کړي دا اوس دانې دا توبه چې دی قاتل چې دا توبه چې دا دې ځای کې دی دلته عالم دی کوم کس عالم چې ورته مشوره ورکړې ده هغه د عابدان دي نو تاسو دې مابین کې دا ځمکه ګز کوي چې دا د عالم طرف ته نږدې دی که عابدانو طرف ته نږدې دی کوم طرف ته چې نږدې د همغې کسانو همغې فرشتو حق جوړېږي که نیکانو خلکو ته نږدې د رحمت فرشتې به ترې روح اخلي او که د عالم طرف ته نږدې به د عذاب فرشتې ترې روح اخلي بل حدیث کې راځي چې الله پاک هغه د عالم طرف ته چې کوم ځمکه دې ته امر وکړو چې ته نور موجوده شه وغځېږه او کوم طرف ته چې عابدان ته کوم ځمکه وه هغې ته الله پاک حکم وکړو چې ته رالنډه شه نو ګازې چې وکړو د دې عالم ځمکه چې وه دا یو لیش په هغې بل باندې سیوا وه د عابد طرف ته یو لیش هغه کمه وه نو د رحمت فرشتو ته الله پاک حکم وکړو چې تاسو ته نه روح واخلئ الله پاک ته ټول ګناهونه معاف کړل څومره ګناهونه یې کړي چې ټوله تقریبا 100 مړه یې کړي څومره عظیمه ګناهونه دي خو الله ته راجع شو په صدق سره الله ته توبه ویستله که هر څومره انسان ګناه کړي مخکې الله ته راجع شه او په صدق سره توبه ویستل ما تاسو ته شرایط ویلي چې دپاره شرایط دا دي چې تا په صدق سره توبه ایستې آینده دپاره به ستا دا کلک قصې چې زه به آینده دپاره بیا دا ګناه نه کوم او که تاسې شب کې توبه ډرس ځان له جوړوئ نن توبه وباسئ ګناه کې او بیا بل سبا ته بیا توبه وباسئ دا توبه د الله نه قبلې ستا په دې توبه ویستلو کې د اول ځل چې تا توبه ایستې په دې کې څه ناڅه فرق شته دی تا په هغه شرایطو باندې توبه نه ده ایستې کومو شرایط چې د توبې دپاره دي د قبول د توبې دپاره کوم شرایط د هغې شرایطو مطابق تا توبه نه ده ایستې ځکه د هغې دپاره شرط دا دی چې ته به په مخکینو ګناه باندې پښیمانتیا ښکاره کړې او کلک عزم به کې چې آینده دپاره به زه دا ګناه نه کوم او ستا زړه کې بیا هم څه ناڅه لالچ شته دی زه دا توبه وباسم خو که بیا مې وس بر شو بیا دا ګناه کوم الله دې موږ نه دا ګناه نه کوي الله پاک دې موږ توبهګار وګرځوي او الله پاک دې موږ ته په ګناه باندې توفیق نه راکوي وعن ابي سعد بن مالك بن سنان خدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل او مخکې د تاسو نه یو سړی قتل 99 نفسا چې قتل کړي مړه کړي یو کم 100 کسان 99 کسان قتل کړي
ندی تپوس وکړو ان اعلم اهل الارض چې په مقدس مکه کې غټ عالم شته دی فدل على راهب چاوته خودنه په یو معبد باندې وکړه راهب باندې وکړه فاتاه نو دا هغې ته راغی فقال وتویل انه یقینا شان د خبرې دا دی قتل 99 نفسا چې ما یو کم سل مړي کړي دي فهل له من توبة ايز ما دپاره توبه شته دی فقال لا ندي عبد دوی چې ستا دپاره خو توبه نشته دی تا خو یو نه دوه نه درې نه بلکې څو دي کړي یو کم سل مړي دي کړي تا دپاره چېرته توبه ده فقتله کمل به 100 نو دایم قتل کوم پوره سل یې کړل ثم سأل عن بیا په دې خپلو کړو باندې پښیمانه شو بیا یې تپوس وکړو عن اعلم اهل الارض په مقدس مکه کې یو پوه عالم شته دی فدل على رجل عالم چاوته خودنه وکړه په یو سړي عالم باندې فقال ندی ورته ویل په څه طریقه باندې هغې ته ځان ورسو انه یقینا شان د خبرې دا دی قتل 100 نفس فهل له من توبة ما یو کم سل مړي کړي دي ایا زما دپاره توبه شته دی فقال نعم دی عالم ورته اوس ته دپاره توبه شته دی که ته الله ته راجع شي او په صدق سره الله ته توبه وباسي ومن يحول بينه وبين التوبة خودونه خبره ده چې مابین د ستا کې مابین د توبه او الله مابین کې پرده ده انطلق الى ارض كذا وكذا زتا ته حکم کوم چې لاړ شه پلانکي ځمکې ته فانه بها اناس يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم لاړ شه پلانکي ځي ته پلانکي ځي کې نیکان خلک دي هغه د الله پاک عبادت کوي فاعبد الله معهم تم د دوی سره د الله پاک عبادت وکړه عبادت لپاره کلکم لا وتړه ولا ترجع الى ارضك تو واپس خپل وطن ته مه راځه کوم ځای نه کې چې دا قتلونه کړي دلته واپس مه راځه ولې وې فانه ارض سوء ځکه دا ستا په حق کې ډېره بده ځمکه ده د عذاب ځمکه ده ستا په حق کې ډېر زیات بده ځمکه ده فانطلق حتى اذا نصف طريقا کله چې دا لاړه روان شو کله نیم مزل وکړو آتاه الموت راغلی دی ته هغه د مرګ فرشتې فاختصمت فيه الملائکة الرحمة وملائکة العذاب جګړه شوله بحث شو د هغه فرشتو د رحمت او د ملائکو د فرشتو د عذاب فقالت ملائکة الرحمة وویل هغه فرشتو د رحمت جاء تائبا دا راغلی توبه ویستونکی مقبلا بقلبه الى الله تعالی چې داسې توبه ایسته چې په صدق سره الله توبه ایسته الله پاک دې توبه قبول کړې ده وقالت ملائكة العذاب اول اغا فرشتو د عذاب انه لم يعمل خيرا قط دي خود خير یو عمل نه ده کله په عمل نامه کې خود دي یو عمل نیک نشته دي نو زبد دین روح اخلم دی عذاب فرشتو ویل فآتاهم ملك في سورة آدم نو یو فرشته راغله په صورت د انسان کې فجعلوه بینهم نو دی وګرځو ای حکما دی خپل مابین کې هغه حکیم هغه فیصله کوونکی وګرځو فقال قس ما بين الأرضين وإلى آتيهما كان أدنى فهو له نو دیو دل چې تاسو د ځمکه تقسیم کوي کم طرف ته چې دا نږدې وي دا به کم طرف ته چې نږدې وي دا به د هغې سیټي فقاسوا فوجدوا أدنى إلى أرض التي أراد نو دیو چې کله تقسیم وکړو نو دای پیدا کو نږدې هغې طرف ته کم طرف ته چې دی اراده کړې وه کم طرف ته چې دا روان وي نیکانو خلکو ته روان فقبضه الملائكة الرحمة نو دیون روح د رحمت فرشتو قبض کو بل روایت کې دس راځي فكان الى اقرب قرية صالحة اقرب بشبر نو دا چې و دا نږدې هغه کلي د صالحانو ته په اندازه د یو لیش فجعل من اهلها نو دا د هغه نیکانو د کلي نه وګرځېدو د هغې قریه خلکو نه وګرځېدو بل حدیث کې دس راځي فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعد الله پاک دغه ځمکې ته امر وکړ کوم چې د عالم سرته و دغه ځمکې ته امر وکړ چې ته لږه وغځېږه اوږده شه وإلى هذه أن تقرب او دغه کوم عبدانو طرف ته چې کومه ځمکه دغه ته الله پاک وحی وکړله چې ته لږ نږدې شه وقال قس او بیا وتل چې دا تقسیم کوي فبینهما په مابین د دې دواړو کې فوجدوه نو دی پیدا کړل الى هذه القرية دغه نیکانو قریې دغه بشبر په یوه اندازه کمه وه
فغفر له نو الله پاک دې ته د ګناهونو مغفرت وکړو. څومره ډېر ګناهونه یې کړو. د دې حدیث نه اوس یو دوه مسلې ښکاره کېږي. دلته خو دې حدیث نه دا معلومه شوه چې انسان که سل مړی هم وکړي الله ته توبه وباسي الله پاک د دې انسان توبه قبلوي. قرآن پاک کې راځي الله پاک وایي چا چې قتل وکړو دا به په جهنم کې همیشه وي. نو علما د دې نه مختلف جوابونه کوي. یو جواب یې دا کړی دی چې الله پاک ویلي دی قرآن کې چې الله چا چې قتل وکړو نو دا به په جهنم کې همیشه دا حمل کوي په هغې قتل باندې کله چې یو مسلمان د خپل مسلمان ورور قتل حلال وګڼي او حرام ته حلال ویل د سړی کفر ته رسي او چې کافر شو کافر خو په جهنم کې همیشه وي. علما ډېر زیات جوابونه کوي. او بل جواب دا دی چې قرآن پاک کې راځي سورة النساء کې هلته الله وایي علاوه د شرک نه الله پاک ټول د انسان ټول ګناهونه معاف کوي چې الله پاک ته توبه وباسي. او سورة الفرقان کې راځي الله پاک ته وایي که یو کس تاسو کې قتل وکړو نو د دې ځای به جهنمي. البته که دې الله پاک ته توبه ویستله الله پاک به توبه هغه غفور او رحیم ذات دی. الله پاک به د انسان توبه قبلوي چې الله پاک ته څوک راضي شي. او د دې نه بله دا خو پرېښولې په دې باندې چې که سل مړي هم وکړي الله پاک ته توبه وباسي الله پاک توبه قبلوي. اگر که آیات کې راځي چې الله پاک د قاتل ځای جهنم دی دا جهنم کې به همیشه وي. خو هغه ما تاسو په هغه صورت کې دا علما په مفسرین په دې باندې حمل کوي چې ته کله د مسلمان ورور قتل شوی وګڼئ حلال وګڼئ. او بل دا د نور جوابونه هم شته د نور آیاتونه به شی کېږي هغه ثابتېږي چې الله پاک قاتل توبه قبلوي. موږ خو په باب اول سر کې ویل دا قتل خو حقوق العباد کې راځي او موږ حقوق العباد دپاره څو شرایط ویلي 4 شرایط هم ویلي. یو شرط دا چې دغه انسان کوم حق پایمال کړی همدغه ځای کې د دې شی وکړي یا د هغې ته قصاص ورکړي یا د هغې ته دیت ورکړي هر رقم ته چې ته نه ځان خلاصوي دغې نه د خپل ځان خلاص کړي. او دلته خو الله پاک دی خو نه بدله ورته ورکړې نه کسان نه معافي غوښتې وه او دې باندې خو دغه پاتې شو. ابن حجر رحمه الله د دې نه جواب کړی دی. هغه وایي الله پاک ډېر زیات قادر ذات دی. کېدای شي الله پاک دغه مقتول دا څوک چې قتل شوی دا الله پاک په څه شي باندې راضي کړي او قاتل ته خو الله پاک قسم بخښنه کوي. مقتول الله پاک په دې باندې قادر دی چې مقتول په څه باندې راضي کړي هر څه باندې چې الله پاک راضي کړي یا الله پاک قادر دی او قاتل ته الله پاک خپل مغفرت د ګناهونو کې هغه چې الله پاک ته به توبه وباسي. الله پاک دې ماته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. سنن دسته وما علينا الا البلاغ.